د کتاب نوم: ترهلې مزل. لیکوال: واجد منګل. غږ: عمران غني ساپی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون فیسبوک پاڼې او کتابتون ویب سایټ څخه اورئ. پیل. الله دې قبول کړي. امین. په مخ مې لاسونه تیر کړل. د سترګو له کونجو مې په ملا صاحب پام شو چې ما ته راګوري. له ځایه پاڅېدم. ستړي مشي مو سره وکړې. تر ستړي مشي وروسته ملا صاحب د ګیلې په بڼه وپوښتل: اتاله، دا 2 ورځې د کوچنی ورور نه راسي. د ملا صاحب په دې خبره غلی شو. فکر واخیستم. اندېښنه راولوېده. خو ملا صاحب زما د سکوت له لیدو وروسته خپلې خبرې وغځولې. څنګه دی؟ ناروغ خو به نه وي؟ د اندېښنو په ګرداب کې ګیر وم. خواره خوله مې وویل: مولوي صاحب، نه پوهېږم. زه د ورځې په کور کې نه وم. نن به حتما پوښتنه کوم. مولوي صاحب د پګړۍ په والونو کې ګوتې ووهلې. یو ول یې په بل کې دننه کړه. بیا یې په پسته ژبه وپوښتل: ښه ده، تاسو خو تېر کال له ښوونځي فارغ شوئ. فکر کوم دنده دې موندلې. دا سویلي په ویستلو سره مې ځواب ورکړه: نه مولوي صاحب، په دې وطن کې دنده په دومره اسانۍ کله پیدا کېږي. ټوله ورځ مې د ملګري په کتابتون کې تېروم. هلته د کانکور لپاره چمتووالی نیسم تر څو خپلې هیلې ته ورسېږم. یو لوی امتحان را په غاړه دی، نو باید پوره کوشش وکړم. هیلې ته رسېدل شپه ورځ مزلونه غواړي، مزلونه. زما او د مولوي صاحب د خبرو لړۍ د جومات له بلې څنډې د سپین ږیري سړي غږونو راوشلوله چې له ځان سره غږېده. پرون مې هم اسلم ته وویل چې د کلي ماشومان جومات ته مه راپرېږدئ. مولوي صاحب مخ ورواړو، غاړه یې تازه کړه. په لوړ غږ یې ورناره کړه: څه خبره ده ګلاب کاکا؟ ګلاب کاکا زموږ خواته رډ رډ راوکتل. په ملا یې لاس کېښوده. د درد احساس یې وکړه او په هماغه پخوانۍ لهجه یې وویل: ماشومانو د جومات توخانه خرابه کړې ده. نور لوګي جومات ته راننوځي. مولوي صاحب ورغبرګه کړه: هسې هم د باندې تر اوسه، نو ولې په خارېږې؟ ګلاب کاکا په ترخه لهجه وویل: 8 بجې مؤسسې والا راځي، مرسته کوي، مرسته. او په دې یخه هوا کې توخانه هم خرابه شوه. مولوي صاحب د ګلاب کاکا خواته په چټکو ګامونو ورنږدې شو. تور کوچني بریتونه یې وخوځېدل. ورو یې وویل: ګلاب کاکا، اندېښنه مه کوه. کوچی او اسلم به یې بیا جوړه کړي. له جوماته راووتم. ژمی و. یخ باد لګېده. د خلقو د کورونو بامونو او شاوخوا ځمکې سپینې واورې پوښلې وې. څادر مې له ځانه تاو کړه او د کور په لوري روان شوم. د کور انګړ ته په ننوتلو سره مې د دروازې مخې ته په سپینه واوره نظر پرېوته. شاوخوا مې وکتل. د یو دیوال کونج کې یم پروت و. لاس مې ور وغځاوه. د دروازې مخه مې توره کړه. په سترګې مې خولې کړم. د واورې تر تورولو وروسته مې مور ته فکر شو چې په پخلنځي کې یو څه پخوي. ورغږ مې کړه: مورې، لکه سهارنۍ دې چمتو کړه؟ مور مې سر راوږد کړ. پورین تندې ځواب راکړه: نه زویه، لږ صبر وکړه، وروسته یې دروړم. خپلې کوټې ته ننوتم. خونه تیاره وه. د کوټې پردې مې یوې او بلې خواته کش کړې تر څو کوټه رڼا شي. وروسته مې له خپلې کوچنۍ المارۍ 2 نوي اخیستي کتابونه راواخیستل. ساعت ته مې وکتل. د سهار 7 بجې وې. د لمر وړانګو سترګې برېښولې. ورونه مې ویده وو. چوپه چوپتیا وه. د مطالعې ښه موقع خدای په لاس راکړه. ډېر وخت مې ازاده مطالعه نه وه کړې. یو کتاب مې څنګ ته کېښوده او د ډیوډ جونز په نوم کتاب مې د لوستلو لپاره غوره کړه. د دې کتاب صفتونه مې په فیسبوک کې یو له ملګرو څخه زیات اورېدلي وو. ان ځینې کسان مې ولیدل چې د یاد کتاب لوستل لازم او ضروري ګڼل. د کتاب په لوستلو مې پیل وکړه.
تر یوې برخې مې په شنه منډه ورسو چې د دروازې غږ مې سترګې له کتابه واړولې. پاس مې وکتل، مور مې وه. چای راوړي و. ژر له ځایه پاڅېدم. چای مې د مور له لاسه راواخیسته. په مسکا مې ترې وپوښتل: مورې، تا چای راوړ؟ وټوخېده. پر مخ یې له مورنۍ عاطفې څخه ډکه مسکا خوره شوه. په مینه یې راته ویل: خیر دی زویه. وروسته د دروازې خواته روانه شوه. ودرېده. شاته یې راوکتل. راته یې کړه: اتله، کله دې چې چای وڅښلو د کوټې بامونه تور کړه. یو شېبه غلی شو. کوچنی روم مې په زړه راورېده. ورته مې ویل: ارمان دې نه راپاڅېدلی؟ نه، دا 2 ورځې کېږي چې دغه سخته تبه ده. نن یې بیخي سترګه نه ده پټه کړې. ټوله شپه ټوخېدو. که په همدې هوا کې د باندې ووتو نو ټوخی به یې نور هم زیات شي. ما ورته نور څه ونه ویل. مور مې له کوټې ووته. سهارنۍ مې وخوړه. وخت لا زیات و. باید یو څو مخه کتاب مې نور هم لوستی وی. لاس مې ورغوځو. کتاب مې راواخیسته. له دې ځایه مې شروع وکړه. قدم شاه په حیرانۍ راته کتل. ومې خندل. کوچیان دي. د چا مور په سترګو سم نه ویني. د بل میږې شیدې نه کوي. د یو پر رمه لیوه اموخته دی. قدم شاه وویل: نو څه ځواب ورته لرې؟ ومې ویل: اسانه ده. بس د خپلو خبرو په پای کې به یو د خور ټکی ور اضافه کړم. ما هم په دې جملو لوستلو سره وخندل. له ځان سره مې ویل: خبره په همدې خو کې ده. د ډیوډ جونز په نوم کتاب مې یو څو پاڼې نور هم ولوسته. غوره مې وبلله چې نور وروسته ولولم. د کتاب د پاڼې څوکه مې د نښې په بڼه واړوله. بنده مې کړه. د واورې پاکولو لپاره بام ته وختم. شاوخوا مې وکتل. نور خلک هم د بامونو تورولو لپاره بامونو ته ختلي وو. د هر کور په بام به 1-2 کسان وو. تیز لګیا وو. زه یوازې وم. 3 بامونه نور هم راپاتې وو. ما هم بیړه درلوده. غوښتل مې له خپل مشر ورور باتور سره مهمه خبره شریکه کړم. شېبه وروسته د اسمان ورېځې یوې او بلې خواته خورې شوې. لمر نور هم تود او اسمان په بشپړ ډول شین شو. یوازې وم. 3 بامونه نور هم پاتې وو. ژر مې پاتې واوره پاکه کړه. له بامه کوز شوم. زړه نازړه د ناستې کوټې ته ننوتم. سلام علیکم مې وویل. ماتور لالا راته مخ راواړاوه. د سلام ځواب یې راکړه. بیا یې سمې ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. سمې، اتل سره دې بامونه تور نه کړل؟ سمې پر هواره توشکه اوږد غځېدلی و. خپل سر یې په بستره کې دننه کړی و. فکر کوم سندرې یې اورېدې. ماتور په تیزه او غصناکه لهجه ورغږ کړه: تا ته وایم، اورې؟ سمې له بړستن څخه سر راوباسته. په تندي ګونځې پیدا شوې. ګوشکې له غوږونو ولوېدې. لکه له ځانه کشر کس ته چې ځواب ورکوي. په لوړ غږ یې خبره ورځواب کړه: زه خو سر کور ټیکهدار نه یم چې هر کار به زه کوم. خو تېر ځل واوره ما صفا کړه. یو خو زموږ په کور کې مشر او کشر نه معلومیږي. اتل له ما کشر دی او بامونه هم باید تور کړي. بیرته یې کوشکي په غوږونو کړې. سر په بړستن کې دننه کړه. اوږد وغځېده. ځان په ګټه کې مشر او کشر یاده. خدای ذهن ته نه راتلل چې له مشر ورور سره باید څنګه چلند او خبرې وشي. دا هغه رویه راته معلومه وه. دا یوازې د نن ورځ کیسه نه وه، بلکې هر وخت په تندي 12 بجې وې. ژر مې باتور ته وکتل. غوسه ښکارېده. تنده یې تریو. په نرمه مې ورته وویل: خیر دی لاله، هغه مشر دی. زه باید بامونه تور کړم، هغه نه. په همدې خبرې مې باتور لالا ته یو څه زغم ورکړه. تر دې خبرې وروسته د بخارۍ څنګ ته کېناستم. لاسونه او پښې مې یخ شوي. بخارۍ له لرګیو ډکه وه. څنګه به نه ډکېده. تېر هفته سمې د کلي څو ونې وښلې وې. لرګي ښه پرېمانه و. باتور عینکې په خپل زنګون کېښودې. زما خواته یې وکتل. فکر کوم سوچ یې بدلولو. ویې پوښتلم: درسونه دې څنګه دي؟
پښې او لاسونه مې له بخارۍ لرې ونیول. مخ مې ورواړو. ورته مې وویل ښه دي لالا، یو خبره مې یاده شوه، هغه مې درسره شریکوله. وایې کوم؟ باتور وخندل. بیا یې وویل ستا خو هماغه یوه خبره ده که نه، وایې که. ما هم په خندا وویل کانکور ازموینې ته هم زیات وخت نه دی پاتې. تېر کال هم بې نتیجې شو، خو سږ کال په هر قیمت وي زه باید د کانکور له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شم او د پلار ارمان مې پوره کړم. تر دې خبرې وروسته یو څو ثانیې غلی پاتې شوم. سوړ اسویلی مې وایسته. بیا مې خبرې پیل کړې. کانکور ته مې ښه تیاری نیولې. تېره ورځ مې د پکتیا په نمایندګۍ د کانکور په ازمایښتي ازموینه کې تر ټولو لوړې نمرې واخیستې. په دې وخت کې ارمان زما او د باتور مخې ته د چایو پیالې ونیولې. لاسونه مو ور اوږده کړل. چای مو پر غالۍ کېښوده. باتور ارمان ته وکتل چې باندې منډه کړه. وروسته یې پیاله پورته کړه. له لومړي غړپ سره یې ژبه وسوځېده. پیاله یې بېرته په ځمکه کېښوده. ما ته یې وکتل. غوښتله چې کومه خبره له خولې راوباسي، خو د کوټې دروازه په تیزۍ سره خلاصه شوه. سړه هوا خونې ته راننوته. سمې په لوړ اواز ورغږ کړل دروازه پورې کړئ، ساړه دي. په دروازه کې مې ورېنداره راښکاره شوه. پړونه یې پر مخ راخورو. یو څو ګامونه وړاندې راغله. مخ یې سمې خواته تاو کړه. ورته یې وویل د جمال اکا زامن د خپل باموره زموږ انګړ ته راچوي. دا یې دویم ځل دی. ارمان هم څو ځلې ورته وویل چې واوره دې خو هم راچوئ. سمې له ځایه ورپورته شو. له غوسې یې رنګ سور اوښتی و. له کوټې څخه په وتلو یې په زوره وویل دا د نه سړي زامن هېڅ نه پوهېږي. ورېنداره مې هماغسې پر ځای ولاړه وه. باتور ور وکتل او له خولې دا خبره ووتله ورشه چې خاوند دې خدای مه کړه کوم غلط کار ونه کړي. دا کمعقل به یو ورځ دې کور ته غم راوړي. مخ پټې ښځه په منډه د باندې ووته. څه شېبه وروسته باتور هم له خونې پسې بهر شو. له چایو څخه مې غړپ وکړه. سوړ شوی و. پاتې نور مې په هماغه ځای کې پرېښوده. د بخارۍ له ځایه پورته شوم. د ناهیلۍ احساس مې وکړه. باید ناهیلی وای. خبره بیا نیمګړې پاتې شوه. د ساړه اسویلي پر ملتیا د خوب خونې په لور روان شوم. وخت مې درلود. په ځای کېدو نه ارزېدو. باید ونه ارزي. له هرې دقیقې باید ګټه واخیستل شي. د ریاضي ځینې نوټونه مې راواخیستل چې د کانکور لپاره یې تکرار کړم. 2-3 پاڼې درس مې ووایه. بېرته مې بند کړه. له مطالعې مې فکر بدل شو. څه مې په یاد شول. ژر مې جیب ته لاس کړ. موبایل مې نه و. له ځایه پورته شوم. د کتابونو المارۍ مې وکتل. موبایل نه و. بیا د اوسېدو کوټې ته لاړم. هلته هم نه و. له ځان سره مې وویل همدا یو موبایل مې و. هغه هم لکه چې سر وخوړ. د موبایل په لټه کې وم چې ارمان په چټکۍ او په بند اساس زما خواته را روان و. ستړی ښکارېده. لاس ته مې وکتل. زما موبایل ورسره و. له ډېره یخه یې پوزه تکه سره وه. ورته په غوسه شوم. موبایل مې تا سره و. له ما خو په دې اجازه اخیستې وه که نه. زه خور پسې ګرځېدو ستړی شوم. ارمان چې خبرو ته خوله جوړوله. ما دغه له ګوتو موبایل راکش کړه. ورته مې وویل بیا دغسې کار ونه کړې. ارمان خپله پوزه کش کړه. ټوخي واخیسته. په رېږدېدلي غږ یې وویل ما نه و اخیستی، د باندې پروت و. هغه رښتیا ویل. د واورې تورور پر مهال مې موبایل له جیبه لوېدلی و. وروسته مې د تللو ورته ویل. منډه یې کړه. د باندې ووته. اورېدلي مې وو. ماشومان له 4 کلنۍ څخه وروسته په دروغ ویلو شروع کوي. خو د ارمان له خولې مې تر ننه ډېر لږ دروغ اورېدلي وو. هره خبره به یې رښتیا کوله. په زړه کې مې راوګرځېدل. تېروتنه دې وکړه. وړاندې تر دې چې پوښتنه وکړې. په کوچني ماشوم دې نیوکه وکړه او پرې غوسه شوې. که شېبه وروسته مې موبایل روښانه کړه. زنګونه راغلي وو. په ځیر مې وکتل. همدا یو نوم سمسور.
سمسور مې د ښوونځي دورې ملګری و. 3 ځلې زنګ کړی و. بیرته مې همدې شمیرې ته زنګ وکړه. یو څه شی به زنګ نه تېرېده چې ناڅاپه به د ټوټ غږ راغی. په 5م ټوټ سره مې سمسور غږ تر غوږ وشو. سلام اتله، ومې ویل. وعلیکم السلام. ایله دې اوس زنګ راوښه؟ له باندې نه د باتور اواز راغی. اتله، څه خبره ده؟ د سکرین په شیشه مې ژر ګوته تېره کړه. د موبایل غږ خاموش شو. ورنه ارامې کړه. څه نشته لالا. یو ملګري مې زنګ وهلی. بیرته مې موبایل غوږ ته نږدې کړه. لږ ورو غږېږه. نږدې و چې ستا خبرې زما مشر ورور اورېدلی وی. سمسور په تیزه وویل. دا خبرې اوس پرېږده. 4 بجې درته په کابل اډه کې په تمه یو. 2 ملګري نور هم راسره دي. سوړ اسویلی مې وایسته. نه پوهېدم چې څه ووایم. کړکۍ ته نږدې شو. سر مې اوږد کړ. باتور لالا مې تر نظر رانغی. تللی و. موبایل مې غوږ ته نږدې کړ. سمسوره، غوڅه ژمنه نشم کولی. ورور مې تر اوسه هو یا نه دي ویلي. د هغه له پرېکړې پرته نشم تللی. بیا غلی شوم چې د سمسور ځواب واورم. ویې ویل. څه ماشوم دې له ځانه جوړ کړی؟ د چکر لپاره خو نه سو. تا ویل چې د کانکور آمادګۍ لپاره کابل ته سو. او هغه بله ورځ زموږ استاد هم همدا ویل چې کابل ښه انتخاب دی. بس 2-3 میاشتې به تېرې کړو. یوازې دا هم بسنه کوي چې د کانکور په سوالونو او طریقو سم پوه شو. زړه نازړه مې وویل. سمه ده، خو اول به له لالا څخه اجازه اخلم. کوشش کوم چې ژر راضي شي. 2 ځلې راته ویل چې دا یو سخت ښوونځی دی. ته یې وړتیاو توان نه لرې. په 3م وار خو زموږ ګاونډي د جمال اکا زامن په خبره راخنډ شول. زه ورسره مخکې غږېدم، خو موضوع پاتې شوه. زما هم دا یوه هیله او چانس پاتې دی. باید ځان وښیم چې زه نه یوازې د خپلې خوښې د پوهنځي د لوستلو توان لرم، بلکې هڅه وکړم چې ټول افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې لوړه درجه واخلم او خپله هیله مې پوره کړم. له څه خبرو وروسته راسره وپوهېدلو. خدای پاماني مو وکړه. د جمعې ورځ وه. له لمانځه وروسته مې له باتور سره همدا خبره بیا شریکه کړه. د هغه د ښه عادت څخه مې چې د هر کس خبرو ته هر وخت غوږ نیسي ګټه پورته کړه. ډېر ورته وغږېدم. ډاډ مې ورکړه. وروسته اړ شو چې کابل ته د تګ اجازه راکړي. د مازدیګر ناوخته و. لمر په لوېدو و. خپل کالي، کتابونه او ځینې نور اړتیا وړ شیان مې د مور په مرسته په بکس کې واچول. شاوخوا مې وکتل چې کوم څه راڅخه پاتې نه وي. په همدې وخت کې سمې خونې ته راننوته. د تل په څېر بیا غوسه ښکارېده. په خوشکۍ وویل. چېرته کډه باروې؟ ومې ویل. ګوره سمې، دا وخت د ټوکو نه دی. پر ما ناوخته کېږي. سمې یو څو قدمه رانږدې شو. په مخ راځوړند تور ویښتې د لاس په واسطه ښي اړخ ته واړول. سترګې سره وروستې. په دې وخت کې تګ څه معنا؟ 15 دقیقې وروسته ماښام دی او ته په دې ناوخته کې له کوره ځې. ښه په حوصله مې ټوله کیسه ورته وکړه. د تګ د لامل په باره مې ورته وویل، خو بیا به هم د مچۍ په شان زما په خبرو پسې ټینګ نښتې و. خبره به یې اوږدوله. په پای کې اړ شوم چې د هغه خبرې پرې کړم. له خونې راووتم. باید زر تللی وی، ځکه سمسور او نور ملګري راته په کابل اډه کې انتظار و. تر شای بیا غږ راغی. ښه به کامیاب شي. د تېر په شان به بېرته بې نتیجې وي. باتور لیونی شوی چې پر تا بې ځایه پیسې مصرفوي. دا د هغه عادت و. کیسه کې نه و. جدي مې نه نیوله. د خبرو اورېدلو لپاره ورته ودرېدم. ځان مې غلی کړه. زړه یې راباندې ښه تش کړه، خو په پښو کې مې نور د ولاړېدو توان نه لیده. ځواب مې ورنه کړه. له کوره بهر شوم. له جیبه مې موبایل راواخیسته تر څو سمسور ته زنګ وهم چې زه همدا اوس در روان شوم. زنګ یې پورته کړه، خو اواز یې بند کېدو. بېرته مې اړیکه غوڅه کړه. څو شېبې وروسته سمسور په مسنجر پیغام راولېږلو. سلام، موږ لوګر ته نږدې شوي یو.
د غږ په لیک کې ستونزه وه، نو ځکه مې دلته پیغام پرېښوده. سبا ته زنګ درته کوم. موبایل مې بند کړه. یوې او بلې خواته مې وکتل. فکر یې وړ. څنګه سمسور دي زما له پرته تللي. له فکر کولو وروسته بیرته د کور په لور رهي شوم. تګ ته مې زړه ښه نه کړه. پرېکړه مې وکړه چې سبا سهار به ځان ورسوم. دوی به راته ادرس راولېږي، نو په پوښتنو به یې ځای ته ورسېږم. کور ته دننه شو. سم یې راته وکتل. ترخه مسکا یې وکړه. فکر یې وکړه ګوندې ما دغه خبره منلې او د کابل له تګ څخه پښېمانه شوی یم. شپه سبا شوه. د لمانځه وروسته مې یوه سترګه خوب وکړه. کابل ته د تګ بیړه مې نه لرله. د چرګانو اذانونو زما یو سترګه خوب ختم کړه. له ځایه پورته شوم. څراغ مې روښانه کړه. په دیوال راځوړند ساعت ته مې سترګې ونیولې. د ګړۍ کوچنۍ ستنه په 8 بجو ولاړه وه. دویمه نرۍ ستنه څرخېدله. ټک او ټوکې ختلو. ثانیې وخت یې تر شا پرېښودو. زه غلی وم. کړکۍ ته ورنږدې شوم. خلاصه مې کړه. اسمان شین و. د لمر وړانګې په ځمکه لګېدلې وې. له ځمکې تاوده تاوونه پورته کول. په انګړ کې د ولاړو ونو څانګې باد رپولې. د ونو لاندې ارمان چرګو ته ټوټه شوې ډوډۍ اچوله. چرګې او چرګان ترې راتاوه او کوت کوت غږونه یې کول. څو شېبې وروسته مې ځان سفر ته چمتو کړه. موبایل مې روښانه کړه. سمسور کوم پیغام نو راغلی. له وتلو سره مې سترګې په دیوال راځوړند عکس باندې ولګېدې. ورور مې راواخیسته. لاس مې پرې راکش کړه. د عکس په شیشه د ګوتو نښې جوړې شوې. عکس ته مې وکتل. سړی پکې ماته خندېدو. ما هم ځان ورته مسک کړه. ورته مې ویل ژمنه کوم پلاره، دا هیله به پوره کوم. بیرته مې عکس په خپل ځای راځوړند کړه. د مور خواته ورغلم. ملا یې وظیفې او دعاګانې نه وې ختمې کړې. زما په لیدو مسکی شوه. شونډې یې وخوځېدې. ورځه زویه، په مخه دې رڼا شه. له کوره راووتم. تر کابله ډېر ورسېدم. چا یوې خوا کشولم او چا بلې خوا. هر یو چا غوښتل چې د هغوی په موټر کې تر کابله لاړ شم. ګرم نه و. خپلې کورنۍ ته د یوې حلالې نفقې پیدا کول اسانه نه وي. له ما زیات کسان چار پیر ول، لکه پوروړی چې و. خو زه د یو سپین ږیري موټر ته وختم. نورې سورلۍ ناستې وې. یوازې زما ځای ته شو. زما په پورته کېدو سره موټر حرکت وکړه. د وخت په تېرېدو سره د پکتیا تیرې سیمې ته ورسېدو. په همدې وخت کې مخې ته یو چک پوینټ راغی. سپین ږیري موټروان د خپل موټر نه پوهېږم څه ورښودل، خو زما په فکر د ترانسپورت پرچه وه. یو ساتونکي د موټروان اسناد کتل او بل د موټر شاته سیټونه لیدل. وروسته زما خواته رانږدې شو. اشاره یې وکړه چې شیشه ټیټه کړم. ما ژر ښیښه ښکته کړه. د سلام په ویلو ور وړاندې شوم. السلام علیکم صاحب. د چک پوینټ مسؤل ما ته له سر تر پښو وکتل. بیا یې شونډې وخوځېدې. ماسک ښکته کړه. ماسک مې ژر لرې کړه. وټوخېدم. لږ ناروغ یم. نه مې غوښتل موټر کې ناست کسان زما له امله ناروغ شي. مسؤل کس خپل ملګري ته وکتل. اشاره یې ورته وکړه. وروسته دواړه له موټره لرې ودرېدل. د دوی خبرې مې نه شوې اورېدلې، خو دومره متوجه شوم چې د ټلیفون په شیشه عکس ته په کتلو سره زما لوري ته مخ راړوي او په خپلو کې غږېږي. دواړه زما خواته رانږدې شول. یو پکې د موټر دروازه ژر خلاصه کړه. لاس یې زما مټو ته راوغځاوه. کش یې کړم. له موټره ښکته شوم. مشر مسؤل خپل ملګري ته وویل په یو خوا یې ودروه، شاید همدا کس وي. په مخ او وجود کې مې د ویرونکي تودوخې احساس وکړه. سر مې وځړېده. حیران شوم. باید حیران شوی وای. ما داسې څه نه وکړي چې دوی دې له ما تحقیقات وکړي. سامع مې ذهن ته راغی. د هغه څېره زما له څېرې سره څه نه څه ورته ده او له 2 ورځو راهیسې ډېر وخت په کور کې و. شاید هغه څه کړي وي.
په همدې چرتونو کې چې په همدې سټونو کې چې یو کلګري کس انځور مخې ته روانیو. انځور ته مې په دقت وکتل. په انځور کې د ځوان کس سترګې زما له سترګو سره ورته والی درلوده. زما او د هغه سترګې شنې او غټې وې. تندی او ریزې هم زما په څېر وې او د مخ قالبونه هم سره لږ ورته والی درلوده. ډېر کم تفاوت مو درلوده. که زما ملګري ورسره مخ شي نو ډېرې بدې شوخۍ به ورسره وکړي. په وېرېدلي غږ مې صبر کړه. نه دا زه نه یم. ساتونکي وخندل. له خپله ځان هم سړی منکرېدلی شي. بیا مې په وارخطایي وویل نه دا زه نه یم. د بل ساتونکي ټنډه تروه شوه. نیغې راته وکتل. په سترګو کې غوسه ځلېده. په تنده بڼه یې وویل دروغ مه وایه. دومره ډېر ورته والی تصادف نشي کېدی. موږ عدلي او مسلکي زده کړې کړي دي. د مجرم په رنګ پوهېږو. خبره نه ورسره کېده خو په اصل کې ما نه غوښتل چې له امنیتي کسانو سره بحث ته ادامه ورکړم. په داسې حال کې زیاتې خبرې په زهرو بدلېږي. زما په ډېر انکار او تکرار دوی نه قانع کېدل. یوازې همدا یو خبره تکراروله دروغ مه وایه. همدا ته یې. خاموشي مې د ځان د خیر لپاره غوره وبلله. پر خپل ځای مې ځان مېخ کړه. اول یې تلاشي کړم. بیا زما له جیبونو څخه د موبایل او بټوې په شمول هر څه وایستل. یو د موبایل په لیدو بوخت شو او بل د بټوې په پلټنه لګیا و. پېژندپاڼه یې کتله. ښه شېبه وروسته مشر مسؤل زما خواته رانږدې شو. سترګې زما په سترګو کې ونیولې. نور څه لرې؟ څه مې ونه ویل. شاته موټر ته وګرځېدم. مکس مې ترې راواخیسته. له موټر شاته 3 نور موټر هم ولاړو. بېرته خپل ځای ته ولاړم. بکس مې مشر مسؤل ته ورکړه. سترګې زما په سترګو کې نیولې وې. ومې ویل همدا یو بکس لرم. کالي او اړین شیان دي پکې. بکس یې خلاص کړه. ښه سم مې وپلټله. له کالیو او کتابونو پرته نور څه پیدا نه کړل. یو بل ته یې وکتل. زه ونه پوهېدم چې دوی په څه موافقه سره وکړه. د بکس زنځیر یې بند کړه. تذکره او بکس یې بېرته راکړل. مشر مسؤل په مسکا راته وویل وبښئ موږ په تاسې د یو بل کس ګمان کړی. په خیر ولاړ شئ. موټر کې ناست کسان په خپلو کې سره بنګېدل. علت یې معلوم و. زما له امله د دوی ډېر وخت ضایع شوی و او یا به یې شاید د چک پوینټ مسؤلینو ته غوسه راغلې وه. شکر مې وایسته. بکس مې هغې کې ونیو. ژر موټر ته ورپورته شوم. موټروان اکسیلیټر ته پښه ورکړه. شاته په سړک د موټر تور لوګي پورته شول. څو دقیقې مزل مو وکړه. نه مې غوښتل خو د چک پوینټ صحنه مې په ذهن کې تاوېدله. دا پیښه شاید عادي وي خو متل ویې وه. ښه خاطره مې نه ترې لرله خو له ځان سره مې ویل تېر په هېر په فکر کولو نه ارزي. د لاسونو له ګوتو مې ټکونه ایستل شي. د شا سیټ څخه یو نری اواز راغی. د څه په اړه یې پوښتنې کولې؟ دا غږ دومره خوږ و چې یوه شېبه یې د تېرې پیښې ترخه تجربه رانه هېره کړه. د سترګو په کونجونو کې مې په څنګ ور وکتل. ومې لیده چې یو نجلۍ وه. تور حجاب یې په تن راخور و. یوازې 2 سترګې ښکارېدې. په ښکلو سترګو کې خواخوږي له ورایه ځلېده. څنګ کې ورسره یو ماشوم، یوه زړه ښځه او د زړې ښځې تر څنګ زوړ بوډا ناست و. بوډا سړی له ځان سره ورو بنګېده. دا د نن سبا ځوانان او جنکۍ دي. د بوډا سړي خبرو راڅخه جرأت واخیسته. نجلۍ ته مې ځواب ورنه کړه. بیا مې د موټر شیشه ښکته کړه. د وطن د منظرو او غرونو ننداره مې کوله. یخه هوا به مې پر مخ لګېده. تیز باد به زما د سر ویښتان یوې او بلې خواته اړول. خو ما د لارې په غاړه د سیمو له یخې هوا او منظرو څخه بلا خوند اخیسته. وروسته تور حجاب لرونکې نجلۍ په 2م ځل غږ راوکړه. دا شیشه جګه که.
د کوچني ورور مې ساړه کېږي. له څه ویلو پرته مې شیشه پورته کړه، خو د ښکلي غږ زیرو بم مې په زړه کې ناشنا څړیکې راوستلې. لوګر ته ورسېدو. موټروان موټر ودرو، لاس یې سر ته پورته کړه، سپینه خولۍ په سر سمه کړه، سترګې پورته کړې. د موټر مخې کوچنۍ شیشه کې د شا سیټو طرف وکتل. که د چا څه په کار وي دلته یې واخله چې مخکې په لاره بیا موټر نشم درولی. زه غلی ناست وم، سر مې ځوړند نیولو، څه مې نو په کار. شاته ناست بوډا سړي 100 افغانۍ راته ونیولې. ورو مې کتل، ټوخي واخیسته، سترګې راپورته کړې، ویې ویل: زویه، لا غازی راته 1 درجن کیلې او 2 جوسان راوړه، په پښو کمزوری نشم تللی. موټر کې د موټروان او کوچني هلک په شمول ټول 6 کسان ناست وو. د بوډا پښو ته مې وکتل، پښې یې روغې ښکارېدې، خو تر څنګ یې امسا پرته وه. له ماشومه پرته تر ټولو زه ځوان وم، نه مې نشو ویلی. په ورو انداز مې وویل: سمه ده، زه یې درته راوړم، پیسې مې راکوه. په چاودېدلو شونډو یې خندا خوره شوه. پیسې بېرته په کڅوړه کې کېښودې. له موټره ښکته شوم او پوه نه شوم چې بوډا په 2یم ځل هم د پیسو سات وکړه که نه. تر بوډا وروسته مې د نجلۍ غږ تر غوږ وشو: وبخښه، 2 بسکوټ ماته هم راوړه. د سمه ده په بڼه مې سر وخوځاوه. بیرو بارو زیات موټر تلل راتلل. په سختۍ مې ځان تر یو دوکانه ورسو. دوکاندار توکي راکړل. جیب ته مې لاس کړ چې پیسې وګڼم، خو په جیب کې مې بټوه او هیڅ نه و. تش جیب ته مې په حیرانۍ کتل. د دوکانداره مې بښنه وغوښته. بیرته موټر ته راستون شوم. بکس مې ولیده، خو موبایل او بټوه مې پیدا نه کړل. وروسته مې ذهن ته راغله چې بټوه او موبایل د چک پوینټ له 2 ساتونکو سره پاتې شوي. بوډا سړي ته مې همدا خبره وکړه. خپلې 100 افغانۍ بیرته راکړې. نجلۍ هم د 500 افغانۍ لوټ راکړه. له ځان سره مې ترخه مسکا وکړه. روان شوم او سودا مې راوړه. موټر کې کېناستم، حرکت مې وکړه. کتاب مې په لاس کې و، تر څو پاتې برخه یې ولولم. هغه پاڼه مې راواړوله چې د یاداښت لپاره مې یوه نښه پکې ایښې وه. له دې ځایه مې شروع وکړه. په انګریزي ژبه پوهېده، پوښتنه نه پیدا کول. له بغدادي راغلي پیره سا په پښتو ویله. نو دته انګریزي هم سخته نه وه. د مجلې په لومړۍ مخ کې لوی عنوان لیکلی و: د برټانیې ملکې د اکسفورډ پوهنتون له تکړه محصلینو سره وکتل. لاندې لوی عکس و. ملکه د پوهنتون له ممتازو انګریزانو نجونو سره ولاړه وه. وبه مې ویل: دلته یې لیکلي چې د برټانیې ملکې له افغان نجونو سره وکتل چې برټانیې ته په زده کړو پسې راغلي دي. د دې عکس لیدو به 1-2 کسان وویل: څه پیدا؟ بیرته مو هماغه فرنګیانو ته خپل ناموس ورولېږه چې د ناموس له ساتلو لپاره مو تورې پسې راخیستې وې. په 2مه پاڼه کې یو مضمون سره عکس ښکارېده. کشش او ګڼې انګریزي نجونې په کلیسا کې لوی صلیب ته ولاړې وې. لیکلي و چې په غربي هېوادونو کې له سویت سره د ځوانانو مینه کمه شوې ده. اوس کشش ان هڅه کوي چې دا ځوانه طبقه بیرته په مسیحیت باوري کړي. خو ما به دا جملې داسې ورته ژباړلې: دلته لیکل شوي چې د یهودو او نصاراو ملکونو ته ورغلي افغان نجونې مسیحیت ته تشویق کیږي. خو دا سپینې پښتنې په خپل دین کلکې ولاړې دي. د فرنګیانو د لومه تبلیغ سره سره تر اوسه ایله 2 نجونو خپل دین پرېښی دی. په خلکو کې به ګنګوسې شوې. که دا حال و، د دین پرېښودل څه، خپل پرتوګونه به هم لرې کړي. د هرې پاڼې په لوستلو سره به مې تلوسه نوره هم زیاتېده. هڅه مې کوله چې هره کرښه او جمله په ځیر سره ولولم چې بهرني بغدادي پیر څنګه خلک په خپله خوږه ژبه دوکه او غولول. د بغدادي پیر کتاب مې تر اخري پاڼې پورې په غور او دقت سره ولوسته. عادت مې و د هر کتاب له لوستلو وروسته مې په اخري مخ یو څه لیکل. په دې کتاب مې ولوستل شو کلمه او خپل نوم ولیکه. ځان سره مې ویل: یقینا ښه کتاب.
له پردي ملک راغلي پیر کړنې له افغان ولس او خلکو سره د بخښنې وړ نه راته ښکارېدې او دا کتاب باید هر افغان یو ځل مطالعه کړي. بیا مې هغه غږ تر غوږو شو. کوم کتاب لولې؟ اول مې بوډا سړي ته وکتل. سترګې یې پټې وې. سر ته یې وړوکی پنډوکی د سیټ په ژۍ ایښی و. بیا مې نجلۍ ته سترګې ور واړولې. د ډیوډ جونز په نوم. هغې وویل د بغدادي پیر ناول یادوې؟ ځواب مې ورکړ. هو، هماغه د بغدادي پیر ناول. د موټروان موبایل وشرنګېده. ما هم له همدې وخت څخه په ګټه اخیستنې سره شاته ور مې کوږ کړه. کوچني ماشوم سر پورته کړه. سترګې وموښلې. نجلۍ ورته په ټیټ غږ وویل ویده شه، نه یو رسېدلی. څو ثانیې وروسته یې وویل وبښه، هغه کتاب خو راکړه چې ویې ګورم. ما هم پرته له ځنډه شاته مخ واړاوه. د نجلۍ کوچني ورور ته مې وکتل. سر یې د نجلۍ په زنګون ایښی و. سترګو یې خړه پرده راغلې وه. ورو ورو یې ساه اخیسته. کتاب مې نجلۍ ته ورکړه. ومې ویل لار لږه پاتې، ټول ناول په دې کم وخت کې نشي لوستلی. در سره یې یوسه، خو ګوره چې تر پایه ولولې. بله چاره نه وه. د نجلۍ له موبایله مې خپله شمېره ډایل کړه. زنګ ور روان و، خو چا ځواب نه ورکاوه. بیا مې زنګ وکړه، نه کېده. د نږدې ملګرو شمېرې به مې تل په یاد وې. سمسور ته مې زنګ وکړه. زنګ ور تېر شو. ومې ویل سلام سمسوره، اتل یم. د سلام ځواب یې راکړه. ویې ویل په وخت کېږي چې راغلی یم، د ګردیز په اډه کې یم. ومې ویل زه هم همدلته یم، اوس راورسېدم. خو په کوم ځای کې ولاړې؟ دا اډې د لویې دروازې ښي خواته، د یو ماشوم له غرفې سره. ښي خواته مې وکتل، نو. بیا مې جنوب لوري ته نظر وکړه. سترګې مې په سمسور ولګېدې. ژر مې ورته ویل ومې لیدې، هماغلته ودرېږه، زه درځم. نږدې ورغلم. ستړې مشي مې ورسره وکړې. غوښتل مې خبره ورته وکړم، خو ژر خبره را بنده کړه. اتله، لکه چې زړه په باغ کې دی نوی ګل ټوکېدلی. سترګې مې لږه اندازه بندې کړې. په تندي کې مې ګونځې پیدا شوې. په حیرانۍ مې ورته وکتل. څنګه ګل؟ شاته مې مخ واړاوه. نجلۍ هماغسې ولاړه وه. ورور یې لاس نیولی و. شاته مې مخ ور واړاوه. نجلۍ هماغسې ولاړه وه. ورور یې لاسه نیولی و. فکر مې نه و. موبایل یې له ما سره پاتې و. موبایل مې ورکړه. مننه مې ترې وکړه. نجلۍ او ورسره د هغې کوچنی ورور د ټکسي په لور روان او موټر ته پورته شول. تر هغې ما ته کتل، تر څو موټر زموږ له سترګو پناه شو. یوه شېبه مې یو ډول خواږه احساسات پر حواسو غالب شول. خو ما ته خپل هدف لومړیتوب درلوده. نه مې غوښتل د هدف پر ځای د عشق لار ونیسم. بیا مې سمسور ته وکتل. خندا یې په خوله خوره وه. همدا ګل درته ښیم. زه خو غلی پاتې نه شوم. نه سمسوره، داسې کومه خبره نشته. سپین ږیري موټروان هم څارلم، تر څو کرایه ونه تښتوم. سمسور جیب ته لاس کړه. کرایه ورکړه. څو ګامه مخکې لاړو. باران شوی و. ځمکه لمده وه. لرې د یو دوکان خواته وچ ځای و. ورغلو. بکس مې پر ځمکه کېښوده. غټ اسویلی مې وایسته. سترګې مې سمسور ته واړولې. سمسوره، یو موبایل باید واخلم. زما موبایل خو لاره کې چک پاینټ له ساتونکو سره پاتې شو. هغه وویل سمه ده، زه خبر یم. ما چې کله تا ته زنګ وکړه نو بل چا پورته کړه. ولې دا موبایل او بټوه له موږ سره پاتې دي. څښتن دې بیا زنګ وکړي او ځای دې راوښایي. د کوم موټروان په لاس به یې در ولیږو. سمسور ته مې وویل نو زه خو دلته راغلم. دوی ته به ووایو چې موبایل باتور یا سمې ته ورکړي. خپلې هیلې ته د رسېدو لپاره اخري چانس په تکل د کانکور په آمادګۍ او وروسته مې بیا د انګریزي ژبې په کورس کې نوملیکنه وکړه. ژوند ځینو ته سخت شي، ځینو ته اسانه. خو ما ژوند ځان لپاره سخت کړی و. شپه ورځ به مې زیار ایسته، تر څو زما او زما د پلار یوازینۍ هیله چې
د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیابېدل او په هغې رشته کې خلکو ته خدمت کول وو پوره کړم. نور خلک به د شپې لخوا په خواږه خوب ویده وو، خو ما به د څراغ تتې رڼا لاندې په درس ویلو شپه سبا کوله. د کانکور د آمادګۍ په لومړۍ ورځ ټولګي ته ناوخته راغلم. علامت نوم د ورغوي په اندازه ښار کې زیات خلک اوسېدل. لاره بنده وه. دروازه مې ټک ټک کړه. ښي پښه مې د لوی ټولګي دننه کېښوده. ومې ویل وبښئ ښوونکه، لږ ناوخته شو. د سپینې تختې مخې ته ولاړ کس په حیرانۍ راوکتل. خپلې عینکې له سترګو ښکته کړې. په عجب اندازې وویل ته په خپل هدف ته څنګه ورسېږې چې تدریس ته په خپل وخت نه حاضرېږې؟ په دې خبرې سره مې په زړه کې ستنې وچوښېدې. سخت یې وځورولم، ځکه زه له دومره لرې ځایه په خپلې هیلې پسې راغلی یم. شپه ورځ درس وایم تر څو د پلار هیله مې پوره کړم. لیکن نن په لومړۍ ورځ یو کس داسې خبره څنګه راته وکړي؟ بیا لوستی کس، بیا استاد. سخت خفه شوم. په ټولګي کې ناستو زده کوونکو ته مې سترګې ور واړولې. ټولو راته په خندونکې بڼه کتل. فکر مې وکړ چې دوی زما له بې عزتي خوند اخلي. د سپینې تختې مخې ته ولاړ کس زما ځواب ته په تمه و، خو ما هېڅ ونه ویل. د خالي څوکۍ په لټه کې شوم. مخکیني 2 قطارونه ډک وو. نجونې پکې ناستې وې. په 3م قطار کې یوه خالي څوکۍ وه. ورغلم او په هماغه ځای کې کېناستم. د تختې مخې ته ولاړ کس نور څه ونه ویل. څو دقیقې تم شو. وروسته یې ځینې په ځمکه ایښي برقي شیان ورپورته کړل. روان شو او د باندې وته. د دې سړي رویه او کړنه مې خوښه نه شوه. د ټولګي زړه راتور کړه. یو استاد باید دغسې ونه اوسي. په دې ځای کې نوملیکنه سمسور کړې وه. غوسه مې ورته راغله. فکر کوم نور د آمادګي کورسونه خدای په درولي وو، یا یې قصداً غوښتل چې دلته درس ووایو. له مخکیني قطار څخه مې شاته وکتل. په سمسور مې سترګې ولګېدې. زما له ځایه 2 قطاره شاته ناست و. ورپورته شوم. په لاس مو ستړمشي ورسره وکړه. ورو غږ مې ورته وویل دغه کس چې اوس د باندې وتلو، دغه کړنه دې ولیده؟ سمسور خندل. ما بیا خپلې شونډې وخوځولې. ما په بل ځای کې ثبت نام کولو، خو تا نه منله. د دې ښوونکي به موږ څه زده کړو چې له زده کوونکو د ټولګي د ناوخته راتلو په لامل ځان نه پوهوي. سمسور دروازې او بیا ټولګي کې ناستو زده کوونکو ته وکتل. ټول یو بل سره غږېدل. شور ماشور یې جوړ و. تا به ویل چې دا ول ټولګي ماشومان راټول شوي. وروسته سمسور زما خواته راوکتل. په نرمه ژبه یې وویل اتاله دا کس استاد نه و. د دې ځای د تخنیکي کارونو یو کارکوونکی دی. یو هلک راته وویل چې تېره ورځ د صنف پروجیکټور خراب و. د هغې د ترمیم لپاره راغلی و. سمسور غلی شو. ما وویل خو دغه کړنه یې سمه نه وه. سمسور وخندل. د صنف هلکانو راته ویل چې همدا کس له نوو راغلو شاګردانو سره په لومړۍ ورځ کې لږه شوخي کوي. زه هم چې کله ټولګي ته راغلم ویلې د استاد کمپیوټر دې غلا کړی، خو وروسته پوه شوم چې ټوکې کوي. په دې خبرو ما او سمسور وخندل. نوی ښوونکی ټولګي ته راننوته. دا په پوره معنا ښه ښوونکی و. جديتوب یې نه لره. ډېر ښه طبیعت یې درلود. د سلام او احوال وروسته ما سمسور او 4 تازه راغلو نورو زده کوونکو ځانونه ورمارپي کړه. هر یو ورته د خپل نوم او د خوښو د پوهنځیو وویل. موږ ټول غلي ناست وو. ښوونکي وویل نور څوک هم نه وي راغلي چې دا ځرې په کتاب کې نوم ولیکم. ښوونکي کیڼ خواته مخ واړاوه. یوه نجلۍ ګوته پورته نیولې وه. ویې ویل زه هم نه وي راغلی. دا غږ خورا اشنا و. دومره اشنا چې په اورېدو یې زما د زړه درزه زیاته شوه. احساس مې وکړ چې دغه خوږ اواز مې چېرته اورېدلی. ښوونکي زه ډېر فکر ته پرېنښودم. ویې ویل نوم دې څه دی لورې؟ نجلۍ ځواب ورکړه ارزو. د نجلۍ نوم یې د حاضرۍ په کتاب کې ولیکه. ښوونکی په پښه معیوب و. چپه پښه یې پښې پسې ور واخیسته. څو ثانیې وروسته یې څوکۍ کې څادر کېښوده. د امسا په مرسته په سختۍ یو څو ګامه زموږ خواته راوړاندې شو. دی راته په معیوبه پښه 1 ساعت د کانکور ازموینې د پوښتنو طریقه او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه وغږېده. وروسته د لومړۍ ورځې د درس آخري
2 دقیقو کې د سټیج مخې ته ودرېده. سټیج داړه یې ټک ټک کړه. موږ ور وکتل. ویې ویل د نن ورځې درس همدومره و، تاسې تللی شئ. ټول زده کوونکي له ځایه پورته شول. ښوونکي بیا غږ کړه یو خبر واورئ. ټول خاموشه شو. مخونه مو ښوونکي ته ور واړول. ښوونکي په تریو تندي وویل قسم تېره ورځ مو ازموینه وانخیسته، خو سبا حتما ازمایښتي ازموینه خاص د ریاضي په برخه کې لرئ. ما او ځینو نورو ځوانانو ورغږ کړه سمه ده استاده. ښوونکی له ټولګي ووته. نیمایي زده کوونکي هم له ټولګي څخه ووتل. خو موږ څو ملګري او د ارزو په نوم نوې راغلې نجلۍ په ټولګي کې وو. نجلۍ په خپل ځای ناسته وه. د لاسي بکس زنځیر په تیزۍ سره بند کړه. په خپل ځای کې نیغه ودرېده. وروسته زموږ خواته مخ راواړاوه. سمسور زه په ملا وټپولم. اشاره یې وکړه چې شاوخوا وګورم. ومې کتل، سترګې مې په هغه نجلۍ ولګېدې. سمسور په مسخره بڼه په غوږ کې راته وویل فکر کوم د سفر ملګرې دې ټولګیواله هم شوه. ما ارزو ته او هغې ما ته کتل. پوهېدم چې د هغې غږ زما له ذهنه نه وځي. د څو ثانیو لپاره مې خپلې سترګې د هغې په تورو سترګو کې ښخې کړې وې. د خپل زړه درزا مې اورېده. وجود مې خوږې لړزې اخیستې وه. نجلۍ وروسته زموږ تر څنګ تېره او د باندې ووته. د ازموینې تر اخیستلو یوه ورځ وروسته ټول زده کوونکي په ټولګي کې وختي حاضر شول. بیړه یې لرله چې د خپلې ازموینې پایلې وویني. هر یو له خپلو نږدې ملګرو سره د نمرو په باره کې غږېدل. که څه ما ټول هغه مضامین چې کانکور کې راتلل زده کړي وو، خو د ریاضي ازمایښتي ازموینې لپاره مې تر شپې 1:30 بجې پورې د ریاضي اړوند مهم نوټونه وولوستل. ځکه په دې نه پوهېدم چې د ښوونکي د ازموینې طریقه به څنګه وي. ما او سمسور په حیرانۍ یو بل ته کتل. د دوی په خبرو مو غوږ نیولی و. شا په قطار کې یو هلک خپل ملګري ته وویل یاره دا ګډ استاد نه ډېر بد ایسي. دومره سخت سوالونه یې راوستلي وو. تا به ویل چې د پوهنتون له شاګردانو یا استادانو څخه امتحان اخلي. ملګری په خبره کې ورولوېده. وساده که نمرې دې کمې وي نو په بل کورس کې داخله وکړه. اوس د کابل په هر ځایونو کې د کانکور امادګي شته. یوازې همدا ځای خو نه دی. په خبرو اورېدو یې حیران شو. کاره موضوع نه وه روښانه. سمسور راکتل. ومې ویل دا ازمایښتي امتحان و یا کوم بل امتحان؟ دوی ولې وارخطا دي؟ سمسور سرناست کس خبرې واورېدې. ترخه موسکا یې وکړه. ځای کې سره وخوځېد. زموږ خواته رانږدې شو. د خبرې کره کولو په خاطر یې په عاجزه بڼه وویل شاید له دې کیسې تاسو نه یې خبر. موږ دلته هره اونۍ د بېلابېلو مضامینو امتحان لرو. که هر څوک په یو مضمون کې 3 ځلې له 500 کمې نمرې یوسي، هغه کس بیا دلته اجازه نه لري چې درس ووایي. سمسور په هیجاني انداز راوکتل. پوه شوم په خبرې سر نو خلاص. مخ قطار ته مې سترګې واړولې. ارزو راته کتل. زه یې چې ولیدم بیرته یې سر کوږ کړه. په ټولګي کې ناستو کسانو د ازموینې خبره رانیولې وه. یو او بل سر پرې غږېدل. خاص 2-3 کسانو کتابونه لاس کې نیولي وو. درس ویلو. د سمسور د غږ په اورېدو مې مخ ور واړاوه. تر څنګ ناست کس ته یې وویل د دې چارې ګټه څه ده؟ ناست کس ترخه مسکا وکړه. دلته ډېر خلک راځي. د ځای د نشتوالي له امله دوی له دې چارې کار اخلي. ښه شېبه وروسته ښوونکی ټولګي ته راننوته. د ازمایښتي ازموینې پایلې یو جدول کې راوړې وې. ټولګي کې اعلانولې. د هر یو کس نوم په اخیستلو یې دغه نمرې ښودلې. سمسور په 48 او 3 نور زده کوونکي له 500 نمرو سره ناکام شول. په پښه معیوب ښوونکي د هر زده کوونکي نمرې او دغه نوم واخیسته. په پای کې ښوونکی د سپینې تختې مخې ته ودرېده. معیوبه پښه یې په ارامه په ځمکه کېښوده. موږ ټولو ښوونکي ته وکتل. ښوونکي وویل په 3 نمبر کې پاڅون 9 نمرې اخیستې. په 2 نمبر کې اتل 3 نمرې اخیستې.
ټولو زده کوونکو ته مې مخ ور واړاوه. په ځیر ځیر یې ښوونکي ته کتل. له ځان سره مې ویل استاد خو زما او د هر شاګرد نوم واخیسته، نو په اول نمبر کې به څوک راغلی وي. فکر مې بدل کړ. ښوونکي ته مې وکتل. څادر یې په څوکۍ واچو. په لاس کې نیولې ورقې سره لاندې باندې کړې. یو پاڼې د بلې پاڼې لاندې کېښوده. بیا یې په سپینه ږیره لاس تېر کړه. خبرې اوږدې کړې. په اول نمبر کې ارزو 98 نمرې اخیستې. ناستو کسانو ارزو ته چکچکې وکړې. ښوونکي هم د آفرین په پار په مادي ډالۍ ونازوله. وروسته ارزو په خندا او داسې انداز زما خواته وکتل چې وښایي له ما یې نمرې زیاتې اخیستې. ما هم ورته د لاس د غټې ګوتې په اشاره شاباسي ورکړه. په همدې ورځ له درس وختي رخصت شو. زیاتره زده کوونکي له ټولګي ووتل. زه په ټولګي کې تم وم. د باتور لالا زنګ راغلی و. دغه سره غږېدم. بیا مې موبایل بند کړه. کتابچې او قلمونه مې بکس ته واچول. مخې ته مې ارزو ودرېده. سر مې پورته کړه. سترګې مې د ارزو سترګو کې ونیولې. تور حجاب یې په مخ راټیټ کړه. 2 سترګې یې پټې شوې. وروسته له وتلو سره یې وویل مطالعه دې ډېره کمه ده. د خندا په بڼه مې ورغږ کړه. 5 نمرې دې زیاتې وې. بل امتحان کې به ګورو. ورځې تېرېدلې. زما او د ارزو ترمنځ به هر وخت په ټولګي کې رقابت و. کله به ارزو له ما نمرې زیاتې وې او کله به زما له ارزو. تقریبا تر 3 میاشتو وروسته زه او سمسور له نورو ملګرو سره د کابل یو سیاحتي ځای ته لاړو. د عادت له مخې چې هر ځای ته تللم یو څه مې د لوستلو لپاره راسته راخیستل. دا ځل مې د 12م ټولګي د پښتو کتاب له ځان سره واخیسته تر څو د کانکور لپاره یې تکرار کړم. د پارک یو څنډه کې ټول ملګري ناست وو. د ژمي اخري سلګۍ وې. د پسرلي نوي او تازه ګلان په راټوکېدو. د وطن هره سیمه په زرغونېدو وه. پارک ته راغلو ملګرو خوږې خوږې کیسې کولې. هر چا خندل. له ستړي او ستومانه ژوند سربیره خندا په شونډو خوره وه. مخې ته مو د سپینو اوبو ویاله بهېده. د څپلو غږونو مو خوند اخیسته. ما په لاسو کې کتاب نیولی و. کله مې کوم پاراګراف لوسته او کله مې د ملګرو خبرو ته غوږ نیو. په فکرونو کې ډوب شو. په ذهن مې هر وخت د کانکور د ازموینې او د نتایجو صحنه راتله. ګڼې پوښتنې مې فکر ته راتلې. که دا ور هم بې نتیجې شم، که خپلې هیلې ته ونه رسېږم نو د خلکو د خندا به شم، او که د پلار ارمان مې پوره نه شي. داسې نورو ورته پوښتنو مې ذهن راته مشغول کړی و. وروسته به مې ژر سوچ بدلولو. له ځان سره مې ویل نه، زه په خپل ځان باور لرم. انشاءالله خپلې موخې ته به رسېږم. په همدې سوچونو کې وم چې یو ملګري مې وپوښتله اتله ستا څنګه خوښه ده؟ ژر مې ور وکتل. په پوښتنه مې ویل څنګه خوښه؟ پوه نه شوم. سمسور د یوې څنډې څخه راوغږېده. اتل پرېږدئ، هغه د خپلې معشوقې ارزو په فکرونو کې ډوب دی. ټولو ناستو کسانو په کړس کړس وخندل. د دوی تر خندا وروسته مې سمسور ته وکتل. په ځیږه لهجه مې وویل سمسوره، ژرنده او جومات پېژنه. نه پوهېږم چې په سمسور مې خبره ډېره بده ولګېده که لږه، خو دومره یې له خولې راووتل. دا نه ژرنده ده او نه جومات، دا پارک دی او په پارک کې خلک ټوکې کوي. د سمسور په خبره بیا ټولو وخندل، خو ما نه غوښتل چې کیسه نوره لویه شي. اجمل ته مې وکتل. تا څه په اړه خبرې کولې؟ اجمل د چایو پیاله په شنه چمن کېښوده. ځای هوار نه و. پیاله وغورځېده. لاس یې ور اوږد کړه. په چمن اوښتې پیاله یې راوچته کړه. سمسور او نور ملګرو بیا په کړس کړس وخندل. له خدایه بانه غوښته. اجمل راوکتل. ما دا وویل چې کوم ولایت کې پوهنتون وای، کابل یا بل ولایت. د کتاب د پاڼې او څنډه مې د نښې لپاره ټوله کړه. کتاب مې بند کړه. سترګې مې ور پورته کړې. ومې ویل اجمله، اول خو موږ او تاسې په دې نه پوهېږو چې کامیابېږو او که نه، او بله دا چې هر کس باید د کانکور د ازموینې د پوښتنو د حل په نظر کې اوسي چې پر څومره پوښتنو باوري دی. همدې وخت کې موبایل وشرنګېده.
سکرین ته مې وکتل. شماره پرته له نومه وه. د ملګرو له ځایه پورته شوم. یو څو ګامه مې واخیستل. د روانې ویالې په څنډه ودرېدم. ژر مې د موبایل په سکرین ګوته کش کړه. سلام. موبایل مې له غوږه لرې کړه. ومې لیدل چې زنګ نه دی قطع شوی. بېرته مې غوږ ته ونیو. اورې، د نامعلومه شمېرې کس هېڅ خبرې نه کولې. خاص زما خبرو ته د غله په څېر غوږ نیولی و. بیا مې ورته وویل څوک یې؟ خو ځواب مې نه اورېده. وروسته مې زنګ قطع کړه. موبایل مې جیب ته واچو. د ملګرو خواته نږدې شوم. شېبه وروسته موبایل ته بیا زنګ راغی. د موبایل شیشه مې وکتله. هماغه نامعلومه شمېره وه. غوږ ته مې موبایل نږدې کړه. په تنده لهجه مې وویل څوک یې؟ د تېر ځل په څېر بیا دې کس خبرې نه کولې. وروسته مې کیڼ لوري ته مخ ور واړاوه. ملګرو زما خواته کتل. سمسور پکې په لوړ غږ وویل اتله څوک دی؟ نه پوهېږم. یو نامعلومه شمېره ده. خبرې کوم. هغه ځواب نه راکوي. اجمل په خندا وویل یو خو زموږ د خلقو عادتونو ته سړی حیران شي. که یې ورخوی در پام شو نو خدای دې بیا تر خلاصه وه. د مازدیګر لمر په دنګو غرونو ژېړې وړانګې ټولولې. له ملګرو سره مو خدای پاماني وکړه. هر یو د خپلې خونې په طرف روان شو. سهار وختي زه او سمسور د کانکور امادګۍ د کورس په لور روان شو. د کورس شاته یو کوچنی کتابتون و. سمسور ته مې وویل راځه چې یو قلم او کتابچه راواخلو. سمسور راسره ومنله. لاړو او له قرطاسې پروشې مو قرطاسې راواخیسته. ټولګي ته ننوتو. په ټولګي کې اجمل، ارزو او دوه نور ملګري ناست وو. ومې ویل سلام، سهار په خیر. دوی هم د عادت له مخې علیکم او ستاسو په خیر وویل. ارزو له اول قطار څخه مخ راواړو. په ثانیه کې بیرته مخې ته وکتل. څو ثانیې وروسته اجمل د ملګرو سره له ټولګي بهر شول. خاص زه او ارزو پاتې شو. په دومره وخت په لومړي ځل ټولګي ته وختي راغلی و. درس شروع کېدو ته 10 دقیقې پاتې وې. ساعت مې نه تېرېده. موبایل مې راواخیسته. د تېرې ورځې نامعلومې شمېرې ته مې زنګ وکړه تر څو ډاډه شم چې رښتیا ارزو ده که نه. زنګ تېر شو. ژر مې د ارزو خواته سترګې واوښتې. د موبایل اواز مې د هغې بکس څخه تر غوږ وشو. لاس یې وروړه. موبایل یې پرته له دې چې ویې ګوري څوک دی قطع یې کړه. د دویم ځل لپاره مې کوشش وکړه خو زما د زنګ سره سم به هغې په خپل موبایل ګوته کشوله. زنګ به قطع شو. وروسته یې موبایل راواخیسته. شمېره یې وکتله. ژر یې ما ته دوه سترګې راواړولې. ما په حیرانۍ ورته وویل ارزو تاسو وایئ تېره ورځ تا زنګ کړی و؟ ارزو له شرمه هېڅ خبرې نه کولې. سر یې ځړېدلی و. څو ثانیې وروسته په خپل ځای کې نیغه ودرېده. مکس یې راواخیسته. زما خواته رانږدې شوه. د هغې تورو سترګو ته مې وکتل. په لومړي ځل یې حجاب له مخه لرې کړی و. د ټولو کایناتو ښکلا یې په خپل بشر کې ځلوله او د حیا سرخي په مخ کې خوره وه. اوښکې پر مخ لاره جوړې کړې وې. په لړزېدلي غږ یې وویل اتله ته مې خوښ یې. له همدې خبرې سره زه د یو بېروحه کالبوت په څېر پر خپل ځای ودرېدم. ټول وجود مې لړزې اخیستی و او نرمې خولې مې پر تندي راغلې. د ځواب ورکولو توان مې نه درلوده. یوه ځواکمنه چوپتیا را باندې حاکمه شوه. وروسته ارزو خپل لاس پر مخ راکش کړ. اوښکې پاکې کړې. په بیړه له ټولګي ووته. ښه شېبه وروسته درس شروع شو. ټولګي کې بغیر له ارزو نور ټول ټولګیوال موجود وو. زه ظاهراً په ټولګي کې وم خو په سوچ او فکر کې مې ارزو وه. د ارزو همدا خبره مې په غوږونو کې غږېدله اتله ته مې خوښ یې. د ښوونکي په درس نه پوهېدم. هېڅ تمرکز مې نشو کولی. نیم ساعت یې تدریس راکړه. زه هېڅ پوه نشوم چې استاد د څه په اړه خبرې وکړي. په همدې وخت کې ښوونکي راغږ کړه اتله ښه یې؟ د خیال نړۍ را داړې وړې کړه. بدن مې ولړزېده. ښوونکي ته مې وکتل. لکه یو ناخبره کس مې ورته وویل څه استاده؟ نه څو زده کوونکو وخندل.
ښوونکي خبرې اوږدې کړې. د درس له شروع څخه مې درته فکر دی. نن دې د نورو ورځو په شان درس ته توجه نشته. که ناروغ یې نو ته کولی شې چې لاړ شې. نه استاده، داسې کومه خبره نشته، زه ښه یم. ښوونکي د مسا په مرسته شاته ګامونه واخیستل. په پښه یې درد احساس کړه. ویې ویل ډېره ښه ده زویه. سمسور زما تر څنګ ناست و. ور مې کتل. په لاس کې د پښتنو پورم او څو نورې پاڼې نیولې وې. ژر مې یاد شول چې موږ نن د نیم ساعت درس وروسته ازمایښتي ازموینه لرله. ښي لاس مې پورته ونیو. ښوونکي راوکتل. ومې ویل استاده، ما ته د امتحان پارچه نه ده راکړې. ښوونکي شاته ناستو کسانو ته وکتل. د ټولګي دروازه خلاصه شوه. ښوونکي ورغږ کړه. چېرته وې لورې؟ ولې دې ناوخته کړه؟ ما او ځینو نورو کسانو هم شاته ور وکتل. ارزو وه. دروازې مخې ته ولاړه وه. لاس یې دروازې ته ورتېر کړه. وربند شو. څو ګامه مخکې شوه. شاوخوا یې وکتل. ټولګي کې زیات کسان وو. بېرته یې ښوونکي ته سترګې ور واړولې. سر یې وخوځاوه. ورو یې ویل وبښئ استاد، لږ کار مې درلود. ښوونکي ورته د سمه ده په توګه په سترګو اشاره وکړه. ارزو زموږ له څنګه تېره شوه. په مخکیني کتار کې کېناسته. له ناستې وروسته یې ما ته مخ راواړاوه. په مسکا مې ور وکتل. څو ثانیې وروسته ښوونکي غږ وکړه. اجمله، تا سره د 3 کسانو پارچې دي. یوه ارزو ته ورکړه او بله تلته. دا مدګۍ اخري ازموینه مو ورکړه. ځینې پوښتنې مې قصداً بې ځوابه پرېښودې. لامل یې راته معلوم و. غوښتل مې د ارزو نمرې له ما زیاتې شي تر څو د خوښۍ احساس ور وبښم. د درس اخري دقیقې وې. استاد د ازموینو له پارچو سره په ټولګي کې ولاړ و. بیړه یې درلوده. غوښتل یې چې ژر ووځي، خو له وتلو مخکې موږ ته وویل د امتحان پایلې به سبا د دفتر د څنګ په دیوال راځوړندې وي. تاسو کولی شئ چې بیا خپلې نمرې هلته وګورئ. او بله دا چې کانکور ته یوه هفته پاتې ده. سبا د کورس اخري ورځ ده. ماسپښین و. د انګریزي ژبې له کورس څخه ستړی خونې ته راورسېدم. سمسور ته مې وکتل. ویده و. ځکه تېره شپه تر ناوخته ویښ پاتې شوی و. د کوټې په کونج کې کېناستم. سوړ اسویلی مې وایسته. جیب ته مې لاس کړه. موبایل مې راواخیسته. زنګ مې وکړه. زنګ تېر شو. سلام ارزو. د تېر زنګ په څېر یې بیا خبرې نه کولې. دا کړنه راته ښه ونه ایسېده. ورغږ مې کړه. زه یم اتل. اورې؟ اورم. څه وایې؟ ستونی مې تازه کړه. په تازه غاړه مې وویل ارزو، ما غوښتل یو څه درته ووایم. د نن ورځې له امله بښنه غواړم. ما نه غوښتل چې داسې وشي، خو زه څه خبر وم چې دا ستا نمبر دی. ارزو په خندا وویل د بښنې الفاظ ستا له خولې سره مزه نه کوي. ما هم په خندا ځواب ورکړه. خو بښنه غوښتل مینه زیاتوي. اواز یې بند شو. یوه شېبه غلی پاتې شو. وروسته یې بېرته اواز راغی. تره مې راغلی و. ویل د ورځې بعد پکتیا ته ځم، نو تا به هم ورسوم. ته د ترون سره اوسېږې؟ هو، بل څوک نه لرم. په دې خبره ودرېدم، خو زما د زړه درد لړۍ بیا راوشلوله. رښتیا نن دې پارچه حل کړه؟ ومې ویل هو، خو ځینې سوالونه سخت وو. همداسې بې ځوابه مې پرېښودل. خو د کانکور اصلي امتحان یوه هفته وروسته دی. هغه کې باید پام وکړو. له ارزو سره مې له نیم ساعت څخه زیاتې خبرې وکړې. داسې لکه کلونه یو بل سره پېژنو. زه د هغې او هغه زما له خبرو نه مړېده. سبا سهار د کورس په لور روان شو. د ادارې مخې ته ځینې کسان ولاړ وو. شور یې جوړ کړی و. نږدې ورغلم. اجمل او سمسور همالته وو. خوشحاله ښکارېدل. د خوشحالۍ پوښتنه مې ترې وکړه. د مسخرې په بڼه یې وویل ارزو خو دې بیا شاته پرېښوده. په دې خبرې زه حیران شوم، ځکه ما د ارزو لپاره اسانه پوښتنې بې ځوابه پرېښې وې.
تر څو د هغې نمرې له ما زیاتې شي. وروسته مې په دیوال راځوړند جدول ته وکتل. له لومړۍ شمېرې سره یې زما نوم او 342 لیکلي وو. په دویم نمبر کې ارزو لیکلې وه. د هغې د کانکور په ازمایښتي ازموینه کې 330 نمرې اخیستې وې. د دفتر مخې ته زیات زده کوونکي راغونډ شوي وو. هر یو غوښتل چې د ازموینې اخري پایلې وګوري. زه له ګڼې ګوڼې راووتم. د ټولګي په طرف مې ګامونه اخیستل چې ارزو راغږ کړه. اتاله سلام ومې ویل. وعلیکم السلام. ورو مې وروکتل. هماغسې تور حجاب پر تن او 2 سترګې له حجابه راوتلې وې. او ویې ویل دا هلکان ولې په دې جدول پسې کلک نښتي دي؟ ته به وایې چې پیل ترې چېرته تښتي. ما ونه کتل چې څو نمرې مې اخیستې. په مسکا مې ورته وویل ستا نمرې 320 دي. ما لږ مخکې وکتلې. ارزو وخندل او ویې ویل تاسو اخیستې؟ نه پوهېدم. څنګه یې ووایه؟ خو مې ویل 342. خپل زنګونې په لاسي بکس په زوره ووهه. په تندي کې ګونځې پیدا شوې. په ناهیلي انداز یې وویل ما غوښتل چې په آخري امتحان کې له تا زیاتې نمرې واخلم، خو خیر 330 هم بد نه دي. په خندا مې ورته ویل یاد دې شي چې د ټولګي په لومړۍ ورځ ستا نمرې له ما زیاتې وې، خو ما هېڅ ونه ویل. او اوس چې په آخري ورځ زما نمرې له تا زیاتې دي، ته هم څه مه وایه. وروسته مې ښي خوا ته مخ واړاوه. ښوونکی او څنګ ته یې زده کوونکي را روان وو. ارزو ته مې اشاره وکړه. هغه د استاد راغی. اوس باید ټولګي ته لاړ شو. څه وخت وروسته په ټولګي کې استاد له ټولو زده کوونکو بښنه وغوښته او زده کوونکو له ښوونکي سره خدای پاماني وکړه. وروسته ښوونکي ما ته وکتل او ویې ویل اتله ته مه ځه، کار مې درسره دی. ارزو او نور ملګري له ټولګي بهر شول. زه د ښوونکي په تمه وم. سمسور هم راسره و. په فکرونو کې ډوب شوم چې ښوونکی به څه راته وایي. د څو دقیقو راهیسې دلته ایسار کړی یم. صبر مې ونه شو کړی. له ټولګي ووتم. د استاد خوا ته ور روان شوم. خو ښوونکی زما په لورې ګوډ ګوډ را روان و. بېرته ننوتم. ښوونکی زما تر څنګ کېناسته. څادر یې پر چوکۍ کېښوده. لاسونه یې سر ته پورته کړه. په خړه لونګۍ کې شمله نیغه ودروله. په مسکا یې وویل زویه زه نن تا ته ډالۍ درکوم. غلی وم چې ښوونکي له خپل بکس نه یو کتاب راواخیسته. لاس یې زما پر مټ کېښوده. ورو یې وویل دا کتاب واخله زویه، د کانکور تر ازموینې پورې مطالعه کړه. کتاب مې د ښوونکي له لاسونو راواخیسته. ورو مې کتل. مننه استاده، زه به حتما مطالعه کوم. ښوونکي په نرمه لهجه وویل دا کتاب د ازموینې په اړه دی. په انتخاب کې دقت، په پوښتنو ځان پوهول او نور ډېر اړین شیان پکې لوستلی شي. له دې کتابه به ډېر څه زده کړې. ومې ویل خو استاده تاسو دغه کتاب د ټولګي نورو زده کوونکو ته ولې نه ورکوئ؟ ښوونکي خپل لاس زما له مټ څخه لرې کړه. سترګې مې د هغه په موبایل ولګېدې. د موبایل په سور بټن یې ګوته ټینګه کړه. د واسکټ جیب ته یې واچو. وروسته یې په ورو بڼه وویل اتله ډالۍ هر چاته څوک نه ورکوي. بیا یې خپلې خبرې وغځولې. تر خپلې وسې پورې کوشش کوم چې د ټولو زده کوونکو سره یو ډول چلند وکړم او ټولو ته د لاس د ګوتو په څېر وګورم. خو زما له اولې ورځې تا ته فکر و چې درس ته دې توجه له نورو زده کوونکو زیاته وه او پوه شوم چې ته واقعا غواړې خپل هدف ته ځان ورسوې. د ښوونکي خبرو زما په مخ مسکا خوره کړه. سترګې مې ورپورته کړې. ومې ویل مننه استاده، انشاءالله چې خپلې هیلې ته به رسېږم. ښوونکي خپله لکړه په ځمکه کېښوده. بیا یې سمسور ته وکتل. په موبایل کې سترګې دننه کړې وې. وروسته یې ما ته مخ راواړاوه. اتله زویه تقریبا 3 میاشتې مې درس درکړه. په دې پوه نه شوم چې ستا هدف څه دی، کوم مسلک دې خوښېږي. د ښوونکي له راکړې کتابه مې دواړه لاسونه تاو کړل. سترګې مې پورته کړې. په پښه معیوب ښوونکي ته مې وکتل. سوړ اسویلی مې وایسته. ومې ویل استاده
غواړم پر اوږو مې سپینه چپن ځوړنده وي او په سپینه چپنه کې سور قصاب نه بلکې یو زړه سواندی ډاکټر اوسم. د خپلو هېوادوالو د بدمرغیو په پام کې نور سره ناروغ رنځ تشخیص او وروسته د ناروغۍ له مخې درمل ولیکم، نه د تجارت او له درملتونو سره د فیصدۍ له مخې. کوونکې خبره راغبرګه کړه. زویه، هیله دې سپېڅلې ده. سپېڅلو هیلو ته رسېدل شونې نه بلکې ډېر اسان وي. ومې ویل استاده، زما د دې سپېڅلې هیلې تر شا بلا زړه بوږنونکې کیسه پرته ده. څنګه کیسه تله؟ سمسور ته مې وکتل. مخې ته په چوکۍ راته ناست و. موبایل یې لرې کړی و. دا لومړی ځل و چې د یو چا خبرو ته یې په ارامه غوږ نیولی و. ښوونکي ته مې وویل ښه مې په یاد دی استاده، ژوند و که غریبه وه خو پر شونډو مو تل خندا وه. پلار مې د نجارۍ کار کوه، دومره کېدل چې سهار او ماښام مو خوړل. په کورنۍ کې مو د بدبختیو او جنګ له امله یو کس هم تعلیم نه و کړی. زه یوازینی کس وم چې مکتب ته به تلم. د پلار او مشر ورور سترګې یوازې ماته وې. درس ویل مې خوښېدل، دومره ان په کومه ورځ به چې مکتب نه پاتې شو یا به رخصتي وه، کور به راته بلا شو، ځمکې به ځای نه راکوه. په 8م صنف کې مې یو څو نږدې ملګري پیدا کړل. ملګري مې نه وو، زما د ژوند بربادونکي وو. له درسونو یې وایستم. مکتب ته په میاشت کې 3-4 ورځې تللم. نه پوهېدم خو تل به له دوی سره وم. د شپې تر نیمایي به مو مجلس کوو. دا مجلس یو تدریجي بربادۍ په څېر و چې زما په ژوند یې د لټۍ زهر شیندل. نه مې غوښتل خو مجبور یې کړم. په لومړي ځل مې د سګرټو د خوند څکه وکړه او بیا مې له خولې د چرسو لوګي ویستل. هېڅ نه پوهېدم. غلطه استفاده یې راڅخه کوله. یوه ورځ یې د زرګرۍ په دوکان ننایستم. 1,000 افغانۍ او یو څو غمي او ګوتمې مې غلا کړې. راتلونکې شپه مې په حوزه کې وه. 3 شپې هلته وم. وروسته مې ورور د ضمانت په زور راخلاص کړم، خو یو څو ورځې وروسته مې بیا په غلا لاس پورې کړه. هېڅ تغییر نه شو. استاد په ځای کې سر وخوځېده. په لاس کړي ساعت ته یې وکتل. پوه شوم چې بیړه لري. خبرې باید را لنډې کړم. ومې ویل یو ورځ مې پلار زنګ راووهه او وویل چې د مکتب د رخصتېدو وروسته د مکتب دروازې سره درته درېږم. په هغې ورځ د مکتب ته نه وم تللی. په منډه لاړم. د مکتب یو ټیټ دیوال د مکتب حویلۍ ته واوښتم چې مکتب رخصت شو. پلار سره مې د کور په طرف روان وم. په خړه دښته کې مو قدمونه اخیستل. د پلار راویه مې ډېره ښه وه. یوازې په هغې ورځ نه بلکې هر وخت به یې خوله له خندا ډکه وه. دواړه په هغه خړه دښته کې روان وو. پلار مې مخکې و، زه ورپسې وم. په هماغه ځای کې مې پلار راته وویل اتله چې لوی شي نو خامخا به ډاکټر کېږي او خپل هېواد ته به خدمت کوي. دا د هغه لویه هیله وه چې ما په سپینه چپنه کې د خلکو په خدمت کې وګوري. خو ما د پلار خبرو ته غوږ نه نیو. ژر مې ورته وویل پلاره، ته هر وخت دغه یوه خبره کوې. زموږ په کورنۍ کې تر اوسه چا درس ویلی چې زه یې باید ووایم. داسې وخت ضایع کول دي. ان ته هم مکتب ته نه یې تللی او اوس راځې ما ته وایې چې باید ډاکټر شم. ډاکټري زما غوندې د بې سواده خلقو کار نه دی. بس چې د دې کال امتحان نه خلاص شي نور مکتب پرېږدم او له ملګرو سره خارج ته ځم. په دې پوهېدم چې په پلار مې زما خبرې بدې ولګېدې او غوسه شوی. که زما د پلار پر ځای بل څوک وی حتما به یې خپل زوی له ویښتو رانیولی او وښلی وی. خو زما پلار باره خبره په خوږه لهجه کوله او ویل بیا راته ګوره زوی، ما چې تعلیم نه دی کړی دا زما غلطي ده، خو زه نه غواړم چې بیا دا غلطي تکرار شي. وروسته مې پلار د شهادت ګوته یو لرې ځای ته ونیوله. ما هم هماغه ځای ته وکتل. پلار مې ویل هغه 2 غرونه وینې
خو وینې مې که تا هغه غره ته د ختلو اراده وکړي او په لاره کې به ډېرې لوړې او ژورې وګورې. په ځینو ځایونو کې به ډبرې وي او په ځینو کې به اوبه وي او حتی ګړنګونه به وي. خو که د دې خنډونو ورتېر شوي او د غره څوکې ته وختلې، ټولې خوا او شا سیمې به داسې درته ښکاري لکه ورغوی. همدې ته ورته تعلیم دی چې انسان دومره لوړوي چې هر څه به ورغوي کې درته ښکاري. استاد وټوخل، د مخ رنګ یې سور واوښته. له څو ثانیې وروسته رنګ بیرته خپل ځای ته راغی. د لاس په اشارې وویل چې نور وایه. ومې ویل خو زه د ځوانۍ په جوش کې وم، د پلار په خبرو به نه پوهېدم. له تعلیم سره مې مینه په دې یو مثال نشوه زیاتېدلی. وروسته ورو ورو به په خړه دښته کې مخته تللو. دواړه غلي وو. لوړ اواز خاص زموږ د پښو ترپا وه. پلار مې غلی و، سر یې ځوړند نیولی و. فکر مې وکړه شاید زما خبره اورېدو ته غلی دی. ور مې کتل، په مخ را ځوړند تور ویښته مې په لاس ښي خواته واړول. په نرمه مې ورته وویل پلاره، راتلونکی په پیسو دی او پیسې په خارج کې دي. اجازه راکړه چې یورپ ته لاړ شم. زموږ د کلي د سیلاب اکا زوی ګوره، اروپا کې مزې وکړې. او پلاره تور ور ما پسې کلک منښله، ارمان چې لوی شي په هغه به بیا تعلیم وکړو او زه شاید یو څو هفتې وروسته په قاچاقي لاره خارج ته لاړ شم. له ملګرو سره مې خبرې کړي. بیا مې پلار زه له لاسه ونیولم. په غریو کې وویل زویه دغسې مه کوه، که هر ځای ته لاړ شي خو چې تعلیم دې نه وي کړی د ړوند شخص غوندې به یې. په سترګو به ګورې خو پوهېږي به نه چې څه ګورې. تر نیمې لارې پورې د تعلیم او ډاکټرۍ خبرې راته کولې. د پلار لارې خبرې وروسته مې ځان بل ډول احساسوه. له خولې هره وتلې خبره مې خپل زړه ته غورځوله. د ښه مزل او خبرو وروسته د خړې دښتې ورهاخوا یو لوی عمومي سړک ته ورسېدو. د سړک یوې او بلې غاړې ته مو وکتل. موټر یو څه لرې را روان و. زه له سړک څخه راتېر شوم. د موټر کښ شو، بریک ونیو. شاته مې ژر وکتل. پلار مې د یو سپین رنګه موټر په بانټ پړ مخې پروت و. له موټره لاندې سرې وینې څڅېدې. په لوړ غږ مې ناره کړه پلاره. له سپین موټر څخه یو له عمره کم ځوان راښکته شو. سترګې رډې راوتلې وې. په ویره یې وویل زما غلطي نه وه، پلار دې خپله. دا لږ خبرو ته مې غوږ ونه نیو. پلار مې ژر په سړک وغوځاوه. چیغه مې کړه هلئ مرسته وکړئ. ما له ژړا پرته هېڅ نه ویل. ډېر خلک راغونډ وو. وروسته یو ټکسي زموږ مخې ته ودرېده. د یو کس غږ مې واورېده راځه زما موټر ته یې راوخېژوه. پلار ته مې وکتل. له خولې وینې باد وې. سر یې زما په زنګون ایښی و. ساه یې لنډه لنډه کېده. په وینو ککړ لاس یې زما په مخ راکش کړه. په ستړې او بنده لهجه یې وویل ته به ډاکټر کېږه تله. زما دا هیله پوره کړه. سمه ده. د دې خبرو وروسته یې لاس زما له مخ څخه لرې پرېوته او سر یې ښي خواته ځوړند شو. اوښکې مې پاکې کړې. په پښه معیوب ښوونکي ته مې وکتل. ارام ناست و. ورو مې وویل دا ټوله زما د هیلې کیسه وه. ښه شېبه غلی وم. وروسته مې خبرې اوږدې کړې. د پلار له مړینې وروسته زه هغه اتل نه یم لکه مخکې چې و. هغه اتل چې د شپې تر ناوخته به له ملګرو سره و. اوس د خپلې هیلې ته رسېدو لپاره په همدې وخت درس وایي. هغه اتل چې له مکتب او درس څخه یې کرکه پیدا شوې وه. اوس له ښوونځي او تعلیم سره مینه لري. هغه اتل چې خارج ته د تلو هیله یې په زړه کې وه. اوس د خپل ګران افغانستان د ودانولو فکر لري. له اوښکو ډکې سترګې مې ښوونکي ته واړولې. تېر کال مې د کانکور امتحان ورکړ. د غلط انتخاب له امله په 215 نمرو بې نتیجې شو. ښوونکي زما په سر لاس راکش کړ. په خواږه انداز یې وویل زویه څوک چې هدف ولري حتما خپلې هیلې ته رسیږي، ځکه د هدف لاره یې معلومه وي او د هیلې پوره کېدو لپاره زړورتیا ته اړتیا ده.
او دغه زړورتیا زه په تا کې وینم. ښه شېبه وروسته مې په خوله خندا راوسته. سمسور ته مې وکتل. سوړ اسویلی یې وایسته. لاسونه یې په زنګانه کېښودل. ټول له ځایه پورته شو او له ښوونکي مو خدای پاماني واخیسته. د ماسپښین لمونځونه مو د موټر اډې سره په یو نږدې جومات کې وکړل. وروسته مو له یو ستراچه ډوله موټر لرونکي کس سره خبره وکړه. ټول ملګري ورپورته شول. موټروان د سفر دعا وویله. موږ هم ورسره بدرګه کړه. باو مزل مو وکړه. د لارې په اوږدو کې به هر کس یوه ټپه کوله. سمسور غاړه تازه کړه. په ښکلي انداز یې دا سندره ویله: لیلو باغ د باغوان دی، موږ شنه توتیان یو، نن دلې سبا بزونه. د وطن د ښکلو سیمو ننداره مې کوله. ناڅاپه بارزو رایاده شوه. زړه به مې سینه کې په ټوپونو شو او حواس به مې ناشنا خوشحالي احساس کړه. مګر د کانکور د پیلو اندېښنې به بیا بل لوري ته بوتلم. هغه لوره چې تر بل هر هدف راته مخکښ کړو. شېبه وروسته پکتیا ته ورسېدو. له ملګرو مې اجازه او خدای پاماني راواخیسته. د کور په طرف ترې روان شوم. د کلي او دکان خواته بوډا سړی ناست و. د بروتو سپین ویښته یې په قنچي غوڅول. سلام مې پرې واچو. قنچي له خولې لرې کړه. پاس راوکتل. وعلیکم سلام، په خیرونو. په حیرانۍ مې وروکتل. په خیرونو الفاظ یې راته ښه ونه ایسېده. ځینې ښکلي الفاظ خلقو بې خونده کړي دي. ښې خبرې خلک دغسې له خولې راوباسي چې په بل کس لکه دغه شي بد لګېږي. سر مې پسې ونه ګرځو. بوډا سړي خپل لاس په ټټر کش کړه. سپین ویښتان لاندې ځمکې ته ترې راولوېدل. وروسته یې په قهرجن انداز وویل: پلار او ورونو دې د مکتب مخ نه دی لیدلی او ته د درس لپاره کابل ته ځې. ورته وپړسېدم. ګوره ګل محمد کاکا، تعلیم د هر چا خپله ګټه ده. دا په دې پورې نه ده چې ورور مې تعلیم نه دی کړی، نو زه هم باید ونه کړم. اوس مې ستا زوی په لاره کې ولیده، د پل لاندې له ملګرو سره سګرټ څکول. اوس وایه کاکا، که زوی دې تعلیم کړی وی په دې حال به و؟ بوډا سړي ترخه مسکا وکړه. څه یې ونه ویل. زما خبرې بدې پرې ولګېدې. له ځایه پورته شو. لاسونه یې شاته ونیول او کړوپ کړوپ روان شو. ما هم د کور لاره ونیوله. کور ته دننه شو. باتور لاله مې په انګړ کې کوچنۍ کندې کیندلې. ورغلم. له ستړي مشي وروسته مې د مور پوښتنه ترې وکړه. ویې ویل چې نږدې ګاونډیانو کره تللې ده. کیندل شویو کندو ته مې وکتل. لاله، دا څه لپاره کیندې؟ باتور خپل لاس په تندي تېر کړه. خولې یې پاکې کړې. ستړیا یې احساس کړه. ویې ویل: پسرلی موسم دی. زردالو او د مڼو یو څو ونې مې راوړې. هغه مې کېنولې. خو تا څه وکړل؟ درسونه دې خلاص شول؟ هو لاله، یو څو ورځې وروسته د کانکور امتحان شروع کېږي. مټې مې رابډ وکړلې. له باتور سره نږدې ودرېدم. د هغه په لاس کې نیولې بیلچه مې تر راواخیسته. ومې ویل: راکه چې دا پاتې خبره زه ترې راوباسم. زما د هیلې د پوره کېدو د آخري چانس لومړی سهار پیل شو. له خوبه پاڅېدم. ځان مې تیار کړه. مور ته مې ورغلم. دعا یې راته وکړه. وروسته پوهنتون ته د کانکور ازموینې لپاره لاړم. د ازموینې په جریان کې مې په لاس کې نیولی قلم خوځېده. لاس مې لړزې اخیستی و. خو زړه به مې په دې قرارېده چې د ازموینې ټولې پوښتنې مې زده وي. له څو ساعتونو وروسته ازموینه خلاصه شوه. د خوښۍ احساس مې کوه. په پوښتنو پوره باور و. ورځې او میاشتې تېرې شوې. هفته به راباندې لکه میاشت تېرېده. د کانکور پیلو ته مې شېبې شمېرلې. د کور په انګړ کې ارمان او څو کوچني ماشومان په لوبو بوخت وو. کرکټ یې کوه. اسمان خړو وریځو پټ کړی و. د لویې ونې لاندې مې ونې ته تکیه کړې وه. دمه مې جوړوله او د هلکانو لوبه مې کتله. په حویلۍ کې شور شو.
د ارمان اواز مې واورېد. یا به روپۍ راکوي یا به خپله پیدا کوي. ماشومان وو. هلک ترې بال د ګاونډي کور ته اړولی و. څو دقیقې وروسته اسمان وغورېده. تیز باران شروع شو. ځمکه یې په ثانیو کې لمده کړه. ماشومانو منډې کړې. ځان په چټکۍ سره کوټې ته ننوتم. موبایل مې چارج ته ایښی و. راومې اخیسته. سترګې مې د موبایل په شیشه ولګېدې. د ارزو ډېر زنګونه راغلي وو. ژر مې د هغې شمېره راواړوله. زنګ ورغی. سلام ارزو. دا ته چېرته وې؟ څومره زنګونه مې درته وکړه. تلویزیون چالان کړه. د کانکور پایلې اعلانوي. مخکې له دې چې ارزو ته ځواب ورکړم. موبایل مې په غالۍ کېښوده. سمدستي مې تلویزیون روښانه کړه. یو کس په تالار کې د ګڼو خلکو په وړاندې د کال د 20 غوره زده کوونکو نومونه اخیستل. ویان له 20 تر 10 کسانو پورې نومونه واخیستل. ارزو په 19 مقام کې وه. بدن مې رېږدېده. ستونی مې وچو. زړه مې درسېده. له ځان سره مې ویل لکه په عالي درجو کې نه یم راغلی. که انتخاب مې بیا غلط کړی وي. لاسونه مې په خوله ایښي وو. په هیجاني بڼه مې 2 سترګې په تلویزیون کې دننه کړې وې. د هر کس په نوم اخیستلو سره مې بدن رېږدېده. ویاند له 10 تر 15 غوره زده کوونکي اعلان کړه. موبایل مې راواخیسته تر څو ارزو ته زنګ وکړم. خو د ویاند خبرې مې تر غوږ شوې. در مقام چهارم از ولایت پکتیا. ژر مې تلویزیون ته مخ واړوه. زما عکس د تلویزیون پر شیشه راغی. څنګ ته مې وکتل. لیکلي وو طب مالي جبې کابل. موبایل مې له لاسه ولوېده. د مخ رنګ مې سور واوښته. په تیزۍ سره له ځایه پورته شوم. د خوشحالۍ له لاسه مې ټوپونه ووهل. په زوره مې چیغه کړه خدایه شکر. هیله مې پوره شوه. ښه شېبه وروسته مې په دیوال راځوړند عکس راښکته کړه. سترګو څخه مې نارۍ اوښکه په انځور ولوېده. په عکس کې دننه په وجود کمزوری کس مې له اوښکو ډکې سترګې ونیولې. په ژړغوني غږ مې وویل پلاره ارمان دې پوره شو. زه اوس خاص په نوم اتل نه بلکې رښتینی اتل شو. کاش چې ته اوس دلته وې. کاش چې دا صحنه تا په خپله لیدلی وې. څو ثانیو سلګو په مخ کړی وم. بې اختیاره مې له سترګو اوښکې تویېدلې. نه پوهېدم چې دا اوښکې مې د هیلې د پوره کېدو له امله وې یا د پلار د نشتون له امله. په مخ مې لاس راکش کړه. اوښکې مې وچې کړې. بیا مې لاس په عکس راتېر کړه. په سلګیو مې وویل پلاره زه ورسېدم. په منډه د کور انګړ ته ووتم. د مور کوټې ته له ننوتلو سره سم مې په هغې زیری وکړه. په سترګو کې د شکرانې اوښکې او پر شونډو یې فاتحانه مسکا خوره وه. ما له مودې وروسته خپله مور دومره خوشحاله لیده. یا خدایه ډېره مننه. همدا فرصت د یو بل زیري لپاره راته خورا مناسب ښکاره شو. مور ته مې وویل خپلو هیلو ته د رسېدو په لاره کې مې د ځان او ستا لپاره یوه ارزو هم پیدا کړې ده. هغه به زموږ د کور انګړ ته لا زیاتې خوشحالۍ راولي. مور مې له خندا ړنګه شوه. راته یې وویل ای مطلبه شنه اوس نو ما ځان د خپلو هیلو پر هسک لیده او د هیلو زړه ته د رسېدو په لاره کې مې یو ملګري ملتیا ته اړتیا درلوده. له جیبه مې ټلیفون راوایسته. ارزو ته مې زنګ وکړه. د سلام او کلام د مخه مې ورته وویل غواړم ستا په ملتیا د خپلو هیلو تر زړه سفر وکړم. په دې سفر کې زما ملتیا کوې